خلک له لمانځه سره بې باکه دي، کوچنیان په لمنځو نه دروي او زنانو ته د لمانځه نه یایي. بعضې خلکو لمونځ د طبیعت او د مزاج شی جوړ کړی ده. څوک د سهار لمونځ ټول عمر نه کوي، څوک یو بل لمونځ ټول وخت نه کوي، چې بیا لمونځ کوي دا تیز لمونځ کوي، بې جمع لمونځ کوي، بې جماعت لمونځ کوي. دا ټول غلط کارونه دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله په قرآن کریم کې د لمانځه په باره کې ډېر آیاتونه نازل کړي دي چې الله جل جلاله د لمانځه په باره کې مسلمانانو ته امر کوي واقیموا الصلاة. د دې آیات شریف معنا دا ده چې تاسې لمونځ وکړئ او په صحیح طریقه لمونځ وکړئ. مسلمانانو ورونو، لمونځ په اسلام کې ډېر لوی اهمیت لري. خلک له لمانځه سره بې باکه دي، کوچنیان په لمنځو نه دروي، په کوچنیانو کې د لمانځه یو ښه عادت نه را پیدا کوي او زنانو ته د لمانځه نه یایي. بعضې خلکو لمونځ د طبیعت او د مزاج شی جوړ کړی ده. څوک د سهار لمونځ ټول عمر نه کوي، څوک یو بل لمونځ ټول وخت نه کوي، چې بیا لمونځ کوي دا تیز لمونځ کوي، بې جمع لمونځ کوي، بې جماعت لمونځ کوي. دا ټول غلط کارونه دي. الله جل جلاله چې څومره احکام نازل کړي دي مسلمانانو، دا ټول دنیا ته جبرائیل علیه السلام راغلی ده ځمکې ته، او بیا دا په موږ تاسې باندې هغه احکام فرض سوي واجب سوي دي. روزه جبرائیل علیه السلام دلته ځمکې ته راغلی، په رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو حکم را رسولی شي تاسې مسلمانانو ته د الله تعالی پیغام ورسوئ چې روزه فرض ده، حج په ځمکه کې فرض سوی ده، زکات په ځمکه کې فرض سوی ده، جهاد په ځمکه کې فرض سوی ده. دا چې نور واجبات و فرایض، خو په ټول دین د شریعت کې یو لمونځ ده چې هغه ډېر لوی اهمیت لري. لمونځ چې کله الله جل جلاله په دا بندګانو فرضاوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دورې هغه لوی عالم بالا ته ورغوښتی و. الله جل جلاله تر اسمانو پورته دا لامکان ته غوښتی و چې موږ ورته معراج یایو، او دا په متواترو حدیثو باندې ثابت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا خپل بدن مبارک په باډۍ او په جسم دورې تللی ده، الله جل جلاله ملاقات یې کړی ده، تر اسمانو تیر سوی ده. نو دا د لمانځه د اهمیت لپاره و چې دی مبارک یې دورې بوت، او بیا دا مبارک نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی میلمه که جبرائیل علیه السلام ورسره همسفره و له دې دنیا ولاړ، او بیا نو الله جل جلاله د ملاقات په اخر کې دا تحفه ورکړه. نو لمونځ دورې تر اسمانو لوړ پر سوی. دا د لمانځه ډېر غټ اهمیت د دین په احکامو چې الله تعالی څومره دین را لېږلی ده، له کلمې شریفې وروسته سړی مسلمان چې بیا تر لمانځه اهم شی نشته. دې ته ډېره توجه پکار ده. په حدیث شریف کې لمونځ نبي کریم صلی الله علیه وسلم عماد بللی. د دې مطلب دا د مسلمانانو سړی چې خیمه ودروي، نو یو یې د مابین ستنه وي او یو په دا کنجو کې مې وایي وستن ورکوي 4 ستنه لرګي ورته دروي. دا د یو کونج هغه کوم تیرو ستنه چې ده که دا ړنګه سوه ټوله خیمه نه ړنګېږي، صرف هغه کونج به کوږي او هغه کونج به ړنګي، او د مابین کې چې کوم لرګی ولاړ ده، ستنه ولاړه ده، دې ته عماد یایي. دا د مابین عماد کړنګ سو، بیا ټوله خیمه را چپه کېږي، یا د کنجو وا لرګي مور سره را چپه کېږي، بیا نو خیمه نه سوه، خیمه ولاړه چپه سو. نو د دې مطلب دا ده، دا په حدیث شریف کې راغلی دا خبره چې ما تاسو ته وکړه چې لمونځ عماد ده لکه د خیمې د مابین ستنه. دې ته ډېره توجه پکار ده. هر څوک چې لمونځ یې خراب وي، لمونځ یې نه وي، لمونځ قضا کوي، یا یې لمونځ په جمع باندې نه وي، یا یې لمونځ تیز وي، غلط وي، بې ترتیبه وي، د دې سړي ټول دین خراب ده، دین یې ټول ورسره ړنګېږي. د دغه لمونځ چې خراب سو، د ټول دین د ړنګېدا او د خرابېدا غټه خطر ورسره ده. لمونځ مسلمانانو الله جل جلاله په قرآن کریم کې په 2 مسپاره کې په دا اول مخ کې ایمان بللی ده، وما کان الله لیضیع ایمانکم. نو مطلب یې دا ده که لمونځ و ایمان به وي، که لمونځ نه و د ایمان ډېره لویه خطر ده چې ایمان ختمیږي. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق دا په لمانځه سره ده. که لمونځ و هغه کس ته مسلمان ویل کېدلی شي، او که نه و هغه ته مسلمان نشي ویل کېدلی. الله جل جلاله د 18 سپارې په اول آیات شریف کې یایي چې هغه مسلمانان کامیاب دي چې هغه لمنځونه کې په خشوع سره، یعنې په ښه طریقه، په ښه عاجزي سره، په سکون و آرام. په بل آیات شریف کې الله تعالی فرمایي چې سجده وکړه او ما ته رانږدې سه. دا د آیات شریف ترجمه ده. مطلب یې دا ده چې په لمانځه سره مسلمان الله تعالی ته ډېر نږدې کېږي، او که د چا لمونځ ګډوډ و، دا انسان به الله جل جلاله ډېر لري. د قیامت په ورځ به له بنده سره تر ټولو اول
حساب دا د لمانځه کیږي. که د مسلمان لمونځ سم و دا حساب کې دی کامیابه سو بیا به په نورو حسابو کې هم کامیابه وي، او که د لمانځه په حساب کې ناکامه سو بیا به په نورو حسابو کې هم ناکامه وي. په یو حدیث شریف کې راځي چې څوک 5 وخته لمونځ کوي الله جل جلاله فرمایي چې زه به دغه سړی په خپله ذمهواري سره جنت ته داخلوم. په بل حدیث شریف کې راځي چې تر ټولو بې اعمالو بهتره عمل الله تعالی ته هغه لمونځ ده چې په خپل وخت کې ادا سي. په لمانځه سره مسلمانانو الله جل جلاله د مسلمان زړه ته رڼا او نورانیت ورکوي. د مسلمان په زړه کې د لمانځه له وجې یو نورو خوشحالي را پیدا کیږي. څوک چې لمونځ نه کړي د هغه په زړه کې خفګان یي، تیاره یي، سبب یې نه وي خدای داسې غمجن او خفه یي. لمونځ ډېره غټه خوشحالي پیدا کوي. یو حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو مخ له دې دنیا په اخر وخت کې و، نو د مبارک دا وفرمایل او خبره یې چا نه سوی اورېدلی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه یایي چې ما دا خپل غوږ د ده مبارک خولې ته ورنږدې کړ، نو په اخري وخت کې د مبارک دا خبره کړه چې تاسې له دغه مزدورانو سره چې تاسې تر لاس لاندې یې له دې سره نیکي کوي او لمونځ په پابندي سره کوي، سم لمونځونه کوي. دې خبرې ته کې ډېره توجه پکار ده چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په داسې وخت کې چې اخري وخت ده او دومره جزوف حالت یې ده هغه خبره یې د لمانځه وکړه. څوک چې لمونځ کې مسلمانانو شیطان له هغه څخه ویریږي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د لمونځ د ما د سترګو یخوالی ده. مطلب دا ده چې په لمانځه کې ما ته الله تعالی راحت او خوشحالي راکوي. الله جل جلاله د مسلمانانو مو تاسو ته د خپل منځو توفیق را په نصیب کړي. خپل باید خپل منځونه وکړو، دعوت وچلو، خپل الکان زنانې ملګري او دا په خپل منځو باندې راولو. څو ورځې به ان شاء الله مو تاسو له نن بعد په منځو کې خبره کو ان شاء الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درود شریف وایه. صلی الله علیه وسلم.